السلام علیکم. نن مونږه د هغه ځای نه واپس ټاپک سٹارټ کوو کوم ژبانې چې مونږ سټاپ کړو. ما تاسو ته ویلو چې مونږ په دې کورس کې به مونږ څه وایو، ډفرنٹ مارکیټ پلیسز به وایو او ډفرنٹ بزنس ماډل لپاره به مونږ کرایټیریا وایو چې آیا زه په دوبۍ سعودي کې کاروبار سٹارټ کوم کم بزنس ماډل به سٹارټ کوم او په پراډکټ کې به زه څه ګورم، یا زه په یو اس کې سٹارټ کوم او کم بزنس ماډل به سٹارټ کوم او په هغه پراډکټ کې به زه څه خصوصیات ګورم. نو دا بیسک ټرمز موږ سٹارټ کړي. دغه شان یا تاسو په یو کې کوئ چې کوم بزنس ماډل کوئ، زه ته امازون کې یو ډراپ شپینګ دی، یو هول سیل دی، یو پرایویټ لیبل دی، دا بزنس ماډل دی او مختلف مارکیټ پلیسز دي. نو چې بیا تاسو په کوم کې سٹارټ کوئ په څه طریقې سره کوئ، نو دا بیسک چیزونه به پکې ګورئ. بل ټرینډینګ چې کوم دی یا سیزنل، مطلب داسې ټرینډینګ پراډکټ به نه ګورئ. زه تاسو له دې مثال در کوم او بیا به دا تاسو څنګه چیک کوئ. صحیح ده، د دې لپاره ستاسو پیسې نه لګي، لکه پرې دا تاسو چیک کولی شئ. تاسو به سیزنل پراډکټ مطلب دا دی چې موسمي پراډکټ به تاسو نه ګورئ. صحیح ده، موسمي مطلب دا شو چې یو ټایم یو میاشت کې هغه چلیږي او بیا نه چلیږي، یا د یخنۍ سره ریلیټډ پراډکټ چې ګرمي راشي هغه نه چلیږي، یا د ګرمۍ سره ریلیټډ پراډکټ کې پخنۍ کې نه چلیږي. نو تاسو به داسې پراډکټ ګورئ چې هغه یو میاشت دوه نه چلیږي خو نور کالو سره هغه رواني، مطلب ټول کال هغه رواني. نو تاسو به دې ته ګورئ. یو میاشت کې هغه ډاون هم شي خیر دی، خو داسې پراډکټ به نه ګورئ چې هغه یو میاشت چلیږي او نور بیا 11 میاشتې یا مطلب 11 میاشتې هغه ډاون وي. صحیح ده، نو تاسو به داسې پراډکټ نه ګورئ. تاسو به داسې پراډکټ ګورئ کم از کم په کال کې ستاسو 10 میاشتې مسلسل چلیدی شي هغه پراډکټ. داسې به نه ګورئ چې 2 میاشتې وچلیږي او بیا 10 میاشتې نه چلیږي. نو ټرینډینګ پراډکټ به موږ څنګه ګورو دې ته ګورئ. تاسو به راشئ ګوګل ته، سمپل تاسو به ولیکئ ګوګل ټرینډ. صحیح ده، ګوګل ټرینډ چې تاسو ولیکئ تاسو سره به دا پیج راشي، دا به اوپن کړئ. دا بالکل فری دی. صحیح ده، دا به تاسو سرچ کړئ. چې تاسو کله ګوګل ټرینډ واړوئ نو دلته به تاسو یو ټاپک سرچ کړئ، یو لفظ به سرچ کړئ. لکه فار ایگزامپل زه دلته سرچ کوم کنه، زه دلته سرچ کوم کرسمس ټری. صحیح ده، هغه کوم بوټی شان چې په هغه کې بیا هغه لایټ، ځکه چې دا کرسمس والا چې کوم تهوار دی څنګه چې زمونږ اختري داسې په یورپ یو کې او دغه شانته په یو اس کې په دې ملکونو کې دغه راځي. خو تاسو زه په دې چیزونو پوه کوم. اول دا کنټري ده، تاسو کوم کنټري دپاره ګورئ. که دا تاسو د پاکستان دپاره ګورئ، پاکستان کې به دومره ټرینډینګ نه وي ځکه دلته ډېر خلک مسلمانان دي که نه. نو دلته موږ د اختر او دا چیزونه کتی شو. دا کنټري دی، دلته به زه یونایټډ سټیټ یا یو کې داسې څه ورکړم. زه به یونایټډ سټیټ ورکړم، یونایټډ سټیټ مې ورکړو. تاسو یو په دې باندې پوه شو چې دلته کنټري ده. بل دلته تاسو چې کله ګورئ د هغه پراډکټ به تاسو 15 کالو دپاره ګورئ، پاست 5 ایئرز. صحیح ده، د دې دپاره به تاسو ګورئ. بل د دې کیټګریز دي، دلته د دې خپل کیټګریز ورکړي چې دا د فوډ ریلیټډ دی، د بیوټي اینډ فټنس ریلیټډ دی، د څه ریلیټډ دی، د کور ریلیټډ دی. نو موږ پرېښوستو موږ چې زه بس دغه کیټګري تاسو سلیکټ کولی هم شئ. صحیح ده، اوس دا چې دی دا به زه 15 کالو دپاره وګورم. نو 15 کالو چې سرچ وکړم نو دا به کرسمس، نو کرسمس په یو خاص ټایم کې راځي. صحیح ده، دا تاسو څو ګورئ که نه، نو دا د دې ځای نه سټارټ کېږي. دلته په دې کومه میاشت چې کوم دا ځای کې تاسو درېږئ نو په هغه کې سټارټ کېږي. دا په ټاپ ته تللی، بیا د دې پراډکټ ډیمانډ نشته په دې نورو میاشتو کې، دلته نشته. بیا دلته بیا چې کرسمس راشي بیا دا بره دا ګراف خطي، خو تاسو به په دې ګراف ځان پوه کړئ. دلته یې 100 لیکلی. صحیح ده، او دلته 25 لیکلی. مطلب دا دی موږ به داسې پراډکټ نه اخلو چې هغه د 25 نه لاندې ډېر راځي. صحیح ده، 25 نه کله کله راشي خیر دی، خو موږ به داسې ګورو چې د دې 75 او د 50 په منځ کې. صحیح ده، ګراف یې ټول عمر زه ته ښیم چې دا به څنګه راځي. او دا پراډکټ ځکه ټرینډینګ دی چې دا کله کله دلته وګورئ، دلته په دې کې دا 100 هم ټچ کړی دی. په کم کال کې دا 100 ټچ کړی، بیا تاسو ته دې لاجیک کتی چې دې 100 ولې ټچ کړی. صحیح ده، اوس زه تاسو ته بیا ښیم بل پراډکټ زه تاسو ته ښیم. اوس دا یو پراډکټ د ویجیټیبل کټر. صحیح ده، اوس د دې دا ګراف چې کوم دی دا کانسټنټ روان دی، کمیږي سیوا کېږي، خو دا یو کانسټنټ دا دی. اوس د 25 نه راکوزېږي، خو د 25 نه ډېر نه دی راکوشوی، لکه 25 نه ډېر لاندې نه راکوزېږي. تاسو په غازي کې ودرېدی هم شئ چې دا په کوم تاریخ دلته راکوشوی، دا د 15 کالو ډیټا ده. خو دا چې ډېر زیات چې کوم دا ګراف دی د 50 او د 75 په منځ کې، مطلب دومره پرسنټ کې دا دلته دې ځای کې ډېر دی. صحیح ده، او دلته 100 هم ټچ کړی دی یو ځل. خو دا زه تاسو پوه کوم، تاسو پوه شئ چې یار دا سیزنل پراډکټ څنګه وي. سیزنل پراډکټ داسې چې هغه یو ټایم کې چلیږي، بل ټایم کې تاسو به داسې ګراف ګورئ چې بالکل داسې کانسټنټ وي. خو د 25 نه چې ډېر لاندې نه راغلی، او دلته چې کم از کم د 50 او 75 او د 100 په منځ کې هغه ګراف چلیږي. صحیح ده، ګوره دلته 25 ګیپ سره 25 ګیپ سره دا لیکلي دي. صحیح ده، 25 دی، بیا 50 دی، بیا 75 دی، بیا 100 دی. نو د دې 50 نه به تاسو لاندې دا نه ګورئ، دا 50 والا لاین دی، په دې کې دا تاسو ته به ښکاري. او دلته بیا د دې ټایم نه والا د دې ټایم پورې، بیا دې ټایم پورې، بیا داسې چې په کوم ځای کې ودرېږئ هلته هم درته شو کوي چې د دې دا دومره پرسنټ په هغه ټایم کې او دا ډیټ. صحیح ده، دا 100 چې کوم دا په کوم ډیټ باندې تاسو دلته کتی شئ 100. صحیح ده.
نو تاسو دغه شان ته ټول کتلی شئ چې کم ټایم کې په کم دغه باندې اوسئ د تاسو ټول کتلی شئ 100 چې کوم دی تاسو دا وګورئ 100 په دې باندې دا December 24 باندې او دا 24 to 30 او 2017 کې دا په 100 باندې په 100 باندې 100 دې ټچ کړو صحیح ده په دې ورځو کې نو مطلب دا دی چې دا یو ټرینډینګ ټاپک دی او بس روان دی مسلسل روان دی داسې پروډکټ به تاسو ګورئ چې هغه سیزنل نه نو دا یو اسانه طریقه ده خو زه تاسو ته اوس بیا ښیم یو لږ لاجیکل چیز درته ښیم اوس موږ ګوره عید ګفټ درته ښیم صحیح ده کوم د هغې دپاره به زه یا تاسو پاکستان کې یاد کم یو هم کوي څه مسله نه کوي صحیح ده دې دپاره به خیر پاکستان سلیکټ کړو زه 15 کالو ډیټا چې کوم دا زه وباسم اوس دې ته ګورئ دا ډېر انټرسټینګ ګراف دی صحیح ده اوس دلته تاسو ته پته زموږ سره دوه اخترونه دي اخترونه دوه دي نو صحیح ده اوس که دلته تاسو وګورئ اول چې کوم اختر راځي هغه ته موږ چې وړوکی اختر وایو صحیح ده او بل راځي د قربانۍ والا اختر اوس تاسو وګورئ عید ګفټ په وړوکي اختر کې څومره ټاپ ته ځي اوس د دې ریزن څه دی ځه لکه موږ دپاره د اسلامي تهوار دي زموږ دپاره دواړه یو شانته دي صحیح ده ریسپیکټ هر څه پکې یو شان دی خو عید ګفټ اوس چې کله دغه اختري وړوکي اختري نو هغه لږ ګران اختري خلک ورته په تمه روجې نیولي نو بس خلک دا توپې موپې ډېر دغه کوي او سرچ کوي او خلک یو بل ته لیږي نو دا ډېر بیا دا بل داسې اختري چې په هغه کې داسې چې صرف قرباني من کوو نو دا ګفټ او دې چیزونو ته زموږ ډېر دغه نه د قرباني اختري نو ګفټ کې دونه انټرسټ او د خلکو نه وګوره تاسو دې باندې وګورئ که داسې تاسو خپل مایند یوز کولی شئ د پروډکټ دپاره چې یاره دلته دا دوه اختري دي دا څنګه راځي نو دا عید ګفټ باره کې تاسو ته ما وکړو بیا تاسو کتلی شئ چې عید ګفټ والا کوم پروډکټ دي یا داسې نور کوم پروډکټ مختلف پروډکټ تاسو ته ما وښودل په دې کې سیزنل مې درته وښودل بیا چې په کال کې دوه تهوار راځي هغې هم درته وښودل خو دا پروډکټ به زه نه دغه کوم خو دا چېرته زه خرڅوم نو دا بیا زه یو 100 ورځې یو 20 ورځو پورې 10 ورځو 15 ورځو پورې دا خرڅولی شم او زما دغه سیل په هغه ټیم کې جنریټ کېدی شي خو دا زه دې ته ټول کال صبر نه شم کولی چې زه امازون چارجز ورکوم د سټوریج او د هر څه چارجز ورکوم او ما باندې پیسې راځي او دا نو دا پروډکټ به ما ته لازمي تاوان کوي صحیح ده زه دا په یو ټایم کې خرڅولی شم په خاص یو 100 ورځو کې یو میاشت کې یا 100 ورځو کې بل دا ده چې د دې تاسو دا ډاونلوډ کولی شئ د دې به تاسو سره د ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ نو په ایکسل کې به سره ډاونلوډ شي پوره صحیح ده دلته تاسو ته کم کنټري ښیي هغې میپ درته ښیي بیا تاسو ته دا ښیي چې دا په کوم ځای کې څونه سرچ شوی دی دا تاسو کتی شئ د دې ټول د دې اوس پاکستان دی نو د هغې چې کوم صوبې دي ما ته هغه ښیي صحیح ده یا کوم مشهور ښارونه هغه ښیي دا تاسو یونایټډ سټیټ هغه کتلی شئ چې کوم کتی شئ تاسو د دې دا ایکسل فایل به دلته ډاونلوډ شي ماسینې دا به تاسو بیا کولاولی شئ ایکسل فایل کې ټوله ډیټا چې کوم څومره سرچ والیوم دی د کوم ځای څومره سرچ والیوم دی دغه شانته دلته پکې دا سرچ ویب دی دا تاسو کتی شئ مختلف یوټیوب سرچ او دا ټول د دې نه راخلي ګوګل والا صحیح ده او دغه شان دا کیټګري شوه او دا ډیټ شو چې کوم ډیټ نه کوم ډیټه پورې او دلته کنټري شوه تاسو به په دې پوه شوي چې سیزنل پروډکټ به موږ څنګه چې کوو تاسو په سیزنل پروډکټ پسې نه ځئ هغه پروډکټ پسې به ځئ چې هغه کم از کم په کال کې تاسو 11 میاشتې چلیږي او یو میاشت یا داسې ډاون شي خیر دی خو داسې پروډکټ پسې به نه دی چې هغه یو میاشت یا 2 میاشتې چلیږي او بیا کالو سر هغه کې مطلب تاسو ټول کار بیا هغه هسې پروت وي او په هغه باندې سیلز نه راځي یا د هغې سرچ والیوم نه نو تاسو به دا ګوګل ټرینډ نه دی دا په ګوګل کې کولاو کوئ په دې کې به ولیکئ په دې به پریکټس وکړئ په دې کې به مختلف پروډکټس تاسو ولیکئ صحیح ده تاسو په دې باندې که نه پوه شئ په دې ویډیو کې په کمنټ کې به سوال وکړئ که نه وانه بیا په ټیک ټاک باندې به تاسو سوال وکړئ زه برته د دې شارټ ویډیو شیر کوم او دا بالکل اسان دی د دې د یو استعمال طریقه به داسې یادېږي چې کله تاسو په خپله باندې استعمال کوئ صحیح ده په خپله پې یو څو پروډکټ معلوم کوئ نو ټرینډینګ مطلب دا دی چې یو خاص ټایم کې ټرینډینګ کړي زه تاسو ته بل یو پروډکټ هم ښیم ګورئ اوس د دې ګراف مونږ ګورو که تاسو هر ځای ورکوئ خو زه دې کې به یونایټډ سټیټ ورکوم ګورئ دې ته د 15 کالو ډیټا یې زه تاسو ته ښیم خیال کوئ دا پیس ماسک چې کوم دی دا بالکل داسې بالکل لو روان دی صحیح ده 25 نم لاندې روان دی صحیح ده څنګه کرونا راځي د دې ګراف خیږي صحیح ده 100 ټچ کوي صحیح ده 100% سرچ والیوم دی بیا څه کېږي دا واپس ډاون کېږي او دا واپس هغه ځای ته را روان دی چې کوم ځای نه و ځکه نو مطلب هغه واپس هغه ځای ته را روان دی واپس یعنې که کوم کسانو په دې کې دا سوچ چې یاره موږ په دې کې انویسټمنټ کوو یا څه کوو نو هغې ته په کته چې په بزنس کې هومن سایکالوجي ته ګورو انسان ازادي غواړي صحیح ده هغه ټول عمر دا نه غواړي چې ما خولې ته ماسک اچولی صحیح ده که نه نو انسان چې کوم دی هغه واپس هغه ځای ته راځي دی هومن سایکالوجي دلته کار کوي چې تاسو ته پته لګي چې یاره څه به کېږي مطلب دلته خلکو غټ انویسټمنټ کوي صحیح ده هغه ټول هر څه واپس را روان دي خلکو خپل برانډز لانچ کړي د ماسک په نوم باندې دغه شانته سینیټایزر او مختلف چیزونه یې دغه کړي نو هغه مطلب هغه لږ ټایم کې هغه ګراف ښه خو دا واپس ښه تیزۍ سره واپس راکوزه شوی دی صحیح ده که نه دا واپس هغه کوم مخکې و په هغه ځای ته واپس راغلی صحیح ده نو سرچ والیوم یې ډېر کم تاسو به داسې
ټاپ دغه پسې نه ځئ صحیح ده داسې پراډکټس داسې نه ځئ چې هغه یو ټایم پورې یا एकदम په ټرینډینګ کې راشي او بیا واپس ختم شي. نو دا چې کوم مثالونه مې ته درکړل مختلف مثالونه نو تاسو به د دې نه لږ ډېر آیډیا راغلی تاسو سره. بیا دغه شان چې کوم دی برانډ ایز ا سیلر او امازون AMZ مطلب امازون ایز ا سیلر موږ به داسې پراډکټ ګورو چې په هغه کې برانډ سیلر شته که نشته یا امازون سیلر شته که نه. اوس د برانډ سیلر چې کوم دی د هغې دا به موږ ګورو چې برانډ سیلر وي نو موږ به په کوم بزنس ماډل کې بیا په هغه پسې ځو یا نه ځو یا به موږ ته څه فایدې څه نقصان او امازون ایز ا سیلر کې به موږ ته څه فایده او څه نقصان او دا به موږ څنګه پیژنو چې دا پراډکټ برانډ خرڅوي او دا امازون په خپله خرڅوي. نو دا چیزونه چې کوم دي دا آسان دي صحیح ده دا به د نیکسټ ټاپک کې بار راځي. نو دا بیسک چیزونه چې کوم دي دا کور کو د دې نه پس به بیا هنټینګ او کرایټیریا او د ډیفرنٹ بزنس ماډل لپاره او ډیفرنٹ مارکیټ پلیسز لپاره هغه زه تاسو سره شیر کوم او تاسو به بالکل په اسانۍ سره بیا خپل کار او خپل ډیسیژن د ځان لپاره غوښتلی شئ چې تاسو ته څه پکار دي او کوم سایټ ته تلل پکار دي.